په داسې حال چې د اپریل په 3 نیټه یعنی د اتوار په ورځ په قومي اسمبلی کې د وزیر اعظم عمران خان په ضد د بې باورۍ تحریک یا عدم اعتماد په لړ کې رای اچول کیږي. عمران خان ولس ته په خپله وینا کې دغه تحریک یو بارنی سازش بللی او هیله یې څرګنده کړې ده چې تر اخره به مقابله کوي. ما ته خلک وایي استعفا ورکا، خو ما په خپل 20 کاله کرکټ کې کله هم بیلات نه دی منلی. زه همیشه د اخري باله پورې مقابله کوم او د دغې اوټونو چې څه نتیجه هم راوځي زه به د هغې وروسته نور تکړه خو شم. مخالفو ګوندونه وایي پکار ده چې عمران خان د خپل پاتې عزت ساتلو په خاطر خپله څوکۍ پرېږدي. دا د پیپلز پارټۍ شریک چیرمن بلاول بوټو زرداری دی چې کومه جمهوري طریقه ده د هغې احترام دې وکړي او د پاکستاني ولس په نظر کې چې د کوم عزت پاتې دی د هغې خیال دې وساتي. وزیر اعظم عمران خان تور لګولی چې یو بارني هیواد ورته د دړکو ډک خط ورلیږلی. د وینا په وخت د نوموړي د خولې نه د امریکې نوم ووتلو خو بیا یې وویل نه امریکې ورته دړکه نه ده ورکړې. د امریکې خارجه وزارت د وزیر اعظم عمران خان دغه تورونه رد کړي دي. دا د امریکې د خارجه وزارت ترجمان نیټ پرایس دی. مونږه په پاکستان کې روان سیاسي پرمختګ د نږدې نڅارو. مونږ به د پاکستان د آئین او قانون احترام کوو خو په دې تورونو کې هیڅ حقیقت نشته. مخالفه ګوندونه په وزیر اعظم عمران خان په ملک کې د زیاتېدونکې ګرانۍ تور لګوي. دا د مخالفه سیاسي ګوندونو د ډلې مشر مولانا فضل الرحمن دی. نن د هغه نه اهل پر ضد په قومي اسمبلی کې په رسمي ډول د بې باورۍ تحریک پیل شو. خو عمران خان دغه تورونه ردوي او وایي د دغه سیاسي مشرانو په ضد د ارباو ډالرو د کرپشن تورونه دي او دی به ورسره احتساب کوي. ना लोगों ने आपको माफ करना है ना लोगों ने आपको भूलना है. ولس به تاسو چرې هم ماف نه کړي چې تاسو د بهرني سازش لاندې د ملک سودا کړې وه او د یو منتخب حکومت چې آزاده خارجي پالیسي یې لرله د هغه حکومت نسکورولو هڅه یې کړې وه. په پارلیمان کې د عدم اعتماد نه د بچ کېدلو دپاره وزیر اعظم عمران خان ته د قومي اسمبلی د 342 غړو نه د نیمې نه زیات یعنی 102 غړي پکار دي چې د متحده قومي مومنټ د تللو سره اوس د واکمن تحریک انصاف ګوند سره 140 او مخالفه ډلو سره 160 غړي دي. خو د بې باورۍ د تحریک د ګټې تاوان پته به په 3 اپریل لګي. بختور شاه، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگټن ډي سي.